راپورونه وایي د پاکستان حکومت یو مهم چارواکي یو ځل بیا اسرائیل ته په پټه سفر کړی او د دواړو هیوادونو اړوند مسایلو باندې بحثونه شوي دي. د غربي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو سلاکار زلفي بخاري د خپلو تیرو سفرونو په لړ کې یو ځل بیا اسرائیل ته تللی او د پوځي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. تیرو کلونو کې هم څو ځلې پاکستان کې دننه او بهر د اسرائیل سره د پټو اړیکو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو پوځي او ملکی چارواکي د ځینو حساسیتونو له امله د دا ډول خبرو د پټولو هڅه کړې. له اسرائیل سره د اسلام آباد د اړیکو په اړه راپورونه په داسې مال افشا کیږي چې تازه پاکستان د نړیوالو لوري د ترهګرو د مالی ملاتړ له کبله په خړ لیست کې بیا ځلې پاتې شو. د راپورونو پر بنسټ پاکستان هڅه کوي چې له لمن څخه یې د ترهګرو د ملاتړ داغ پاک شي، خو په عمل کې بیا داسې کومه کړنه نه کوي چې د ترهګرۍ خلاف وي. د اسلامي هیوادونو د سازمان د پریکړې پر بنسټ د فلسطیني سیمو د نیونې او د فلسطینیانو سره د ظلمونو له کبله هیڅ اسلامي هیواد نشي کولای چې اسرائیل سره ډیپلماټیکې اړیکې جوړې کړي او یا هم یاد هیواد په رسمیت وپیژني. خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي د پاکستان لپاره تر هر څه مخکې خپلې ګټې مهمې دي او د اسلام او مذهب د نوم څخه یوازې غلطه استفاده کوي. دوی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره هر څه کولی شي او ان د اسلامي شعایرو پروا هم نه لري چې لنډ مثال د اسرائیل سره پټې اړیکې دي. پاکستان واګي شي چا سره پاکستان حکومت خپل پاکستان حکومت پاکستان نظام دا اسلامي نه دی، دا کفري نظام دی، دا د کفر نظام دی، د دوی قانون کفري دی، د دوی نظام کفري دی. دې کې ناس دننه دوی چا سره چې نظام واګي دي هغه ټول غیر مسلم دي، هغه مسلمانان نه دي. دوی به هر څه کوي نو دوی پاکستان او بیا مسلمانان چې دي هغه بیا هغه روایت او دغه توباسي د خپل ملک د ورانول لپاره د حب الوطن لپاره هغه خپل ګټې خوندي ساتي. دوی دا کارونه کوي. د چارو د شمیر نورو کارپوهانو په باور اسلام آباد یو لوري ته د مسلمانانو د دویمې قبلي قبضه کوونکو سره ملګرتیا کوي، خو بل لور ته د خپل شخصي اهدافو لپاره د اسلام له نوم نه د استفاده کوونکو ترهګرو سره مرستې کوي. دوی وایي د پاکستان جوړښت د منافقت په پالیسۍ شوی او له دوه مخې پرته دوی سیاست نشي کولای. مسلمان هیوادونه اسرائیل په رسمیت نه پیژني او هغې سره خپل پریکړه اعلان کړی دی، ځکه اسرائیل په بیت المقدس کې د بشریت ضد جنایتونه د فلسطین د مسلمانانو سره ترسره کړي او په نړیواله سطحه د مسلمانانو د ځپلو لپاره ټولې برنامې د اسرائیل لخوا نه پلي کیږي. پاکستان تل خپل دوه مخه سیاست کړی دی، هغوی هیواد صرف نوم د اسلام دی، نور د اسلام ضد کړنې پاکستان د حکومت لخوا ترسره کیږي. دوی تل مسلمانان ځپلي دي. د ویلو ده چې تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چین د دوی ملګری دی او په دغه هیواد کې د غور مسلمانانو د ټولوژنې خلاف غږ نشي کولی.